او د ټولو نه د خوشحاله غټه خوشحاله څه ده ادا ده چې په جنت کې به زموږ د رب العالمین سره ملاقات هم کیږي د چا به قدوه او عشیه سره ما ملاقات کیږي او چا به د دنیا د یوې هفتې برابر ملاقات به د الله سره کیږي اب څنګه دا خلق په ټول په یو میدان کې الله را جمع کړي دا جنتیان نو چې دا را جمع کې لوی میدان وي نو په کرسو باندې به خلک کینی څوک به د یاقوت په کرسۍ ناستي څوک د زمرد په کرسۍ به ناستي څوک به د نور داسې کرسۍ به چې رڼاګانې او شغلې به تخېږي مختلفو طریقو سره به ټول کینی نو چې ټول په دې کرسو باندې کینی نو باران به پیدا بره نه وشي باران به د سوي د خوشبویو باران به پیوشي نو چې د الله د طرف نه د خوشبویو باراني اب څومره مزیدار دا سه خشته باران د خوشبوئی بر دي خلکو نه دي بعض باران ډیر خشته او ډیر خوندور او مزیدار لګي دې کې رب العالمین راخکار شي نو دې ټول سره ملاقات ټول والوین وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره مخونه بخوشاله یو تازه وي او خپل رب ته وګوري او چې الله یو سکند دا جنتیان اوویني یو سکند معمولی شي ابد دومره خوندوري دی له بخوان ورکی چې د جنت د زرو کالو خوشاله بتیر دمره خوان به پاغي رب العالمین بدوی ته وای چې اے جنتیانو ما خدای د دنیا نعمتونه درکل سکم دی نه الله اسم نه دی کم چې سغواړو ملاویږي او آیا کنه کله کوم ستیریږي چې دل درکم الله ارس ملاو شو دغه سغواړو هغه ملاویږي وینه یو خوشحالي پاتې دا غلا مې نه درکړي یا الله غس خوشحالي وې سوچونه وکې د دې لکه بنر راځي یا الله بس خوشحالي وي نو الله به تخپل دیدار وکي دیدار بیا به الله وي بندگانو وای کنه یو خوشحالی بلا پاتر الله منا نظر کړي الله غز خوشحالی دا هغه ستا دیدار دې هغه ملاو شو خدای چې دا دیدار دې راته بیا بیا کې ډېر خوان دې پکې کوم بداسه ځان برته خیم بل دیدار برته کوم دا الله د شان مناسب لیکن یو خوشحالی می درتا لانه در کړي اپاته ده یا الله غسدي خوراک او بس کاک د دنیا د جنت خواہشات بیبیان الله ارسشتا د سشي دی چې پاتې دي نو الله به جنتیانو توفیق وکړي دي خدا قرآن شریف خو زمونږ امت ته نازل دا خدا آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام امتیانو ته نه دي نازل صرف زمونږ امت ته نازل دي نو رب العالمین به ټول ته متوجه شه دوی بغلی چې الله سوي نو الله په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع واه واه چې بسو نخوان دوري څومره خوان به دا ټول به ته متوجه وي او لکه وای چې خدای چې بس نه کې یا الله دا څومره خوان دا د جنت د دینه مخ کې چې څومره خوشاله وي یې بشیر جنتیان نو زه پکې اکثر طالبانو ته وایم خپل طرف نه دا ټکی ویم هم چې بیا د سورته رحمان تلاوت کې زونه خوان وکړي چې د جنت د نعمتونو ذکر کوي چې څومره خوان وکړي